په ټولنیز ژوند کې د کورنۍ ټول غړي ځانګړي مسؤلیتونه لري چې په دې ډله کې مشرانو ته تر نورو ډېرې سترګې وراوړي. باید ووایو چې له مشر څخه موخه یوازې پلار نه دی، بلکې هر هغه کس چې خبرې یې پر نورو غړو اغیز لري مشر ورته ویلی شو. همدارنګه د کورنۍ نور غړي میرمنې، نجونې او هلکان هم خپل خاص مسؤلیتونه لري چې باید پام ورته وکړي. په دې ویډیو کې پر همدې موضوع بحث شوی دی. تاسو به هم حتما د یوې کورنۍ غړي یې او خبرې به مو اغیز لري، نو کوشش وکړئ ویډیو تر پایه وګورئ. مسؤلیت ومنئ. اکثره وګړي له مسؤلیته تښتي. د دې کار تاوان دا دی چې د وخت په تیریدو سره انسان مجبور دی هغه مسؤلیت ومني کوم چې اوس ترې تښتي، مګر د نه مسؤلیت اخیستنې له امله ورڅخه وخت ضایع شوی وي. په داسې وخت کې ناڅاپي مسؤلیت منل ورته ډیر سخت او دروند تمامیږي. راځئ دا خبره لږه نوره هم واضح کړو. که تاسو د کورنۍ مشر او یا لومړی اولاد یې، نو ستاسو مسؤلیت دا دی چې د کورنۍ کشران مو سمې لارې ته رهبري کړئ. همدارنګه د هغو استعدادونه وګورئ او په هماغه برخه کې ورته د زده کړو زمینه برابره کړئ. له دې سره سره تاسو اړ یې چې د خپلو کشرانو اړیکې وڅارئ ترڅو پر کومې ناسمې لارې برابر نشي. ورته نور ډیر مسؤلیتونه هم شته چې باید پام ورته وکړئ. که د کورنۍ کشر یې هڅه وکړئ د مشرانو احترام وکړئ. د مشرانو هغه مجلسونه چې تاسو ترې یو څه زده کوئ مه پرېږدئ. همدارنګه در سپارل شوي کارونه پر خپل وخت ترسره کړئ او زده کړو ته مو پام کوئ. که د کورنۍ مور، مشره میرمن او یا خور یې، باید د خپلو کشرانو نظافت او نورو کارونو ته سمه رسیدګي وکړئ. خو یو څه باید واضح کړم چې د کورنۍ شرایطو ته په کتو د هر کس مسؤلیت فرق کوي. په یوه کورنۍ کې به نجونو ته یوازې د کارګر په سترګه کتل کیږي، په بله کې به ورته د تعلیم او نور پرمختګ چانس هم ورکول کیږي. نو تاسو اړ یې د خپلې کورنۍ شرایط سم مطالعه کړئ او خپل در سپارل شوی مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړئ. مشوره وکړئ. که تاسو د کورنۍ مشر یې او که کشر، په خپلو کارونو کې مشوره مه هېروئ. مشوره زموږ او ستاسو دیني اصل هم دی، نو خاصه پاملرنه ورته پکار ده. که تاسو هر کار کوئ، کوښښ وکړئ خپله کورنۍ په جریان کې کړئ. امریکایي لیکوال امرسن وایي چې په مشورې سره تاسو نور خلک خپلې همکارۍ ته بولئ. د مشورې بله ګټه دا ده چې مسؤلیت یوازې ستاسو پر اوږو نه وي. که د کار پایله مثبته یا منفي وي، ټول یې خپل بولي. همدارنګه په مشورې سره د کورنۍ د غړو ترمنځ د باور کچه لوړیږي. د دې ټولو سره سره په مشوره کې د یو کار په هکله مختلف نظریات ټولېږي. تاسو حتما ډېرې لارې پیدا کوئ او تر ټولو ښه یا غوره یې ټاکئ. د ډاډ فضا رامنځته کړئ. که په کومه کورنۍ کې د یو چا له ویرې د زړه خبرې نشي کېدای، لرې نه ده چې له بد حالت سره مخ شي. ځکه چې د خبرو پټولو له کبله وړې ستونزې د وخت په تېرېدو سره پر لویو ستونزو بدلیږي. په دې برخه کې د کورنۍ مشران او کشران دواړه خپل مسؤلیتونه لري. د کورنۍ مشران باید وخت نا وخت له خپلو کشرانو سره وغږیږي، خبرې او هیلې یې واوري. همدارنګه د هغوی د ستونزو په اړه دې هم ورسره وغږیږي ترڅو په راتلونکي کې خپلې ستونزې له مشرانو پټې نه کړي. کشران هم باید هیڅکله د بې جرأتۍ او ویرې له کبله خپلې ستونزې او غوښتنې پټې ونه ساتي. دا به ومنو چې د ځینو کورنیو مشران توند وي، خو تاسو کولی شئ یو اخلاقي جرأت وکړئ. ممکن څو ځلې د جدي غبرګون سره مخ شئ، مګر وروسته دا چاره ستاسو مشر ته عادي کیږي. خو که په دې سره هم ستونزه حل نه شوه، نو د کورنۍ له یو بل مشر او یا غړي سره خپله خبره شریکه کړئ، مګر خپل ډاډ هیڅکله له لاسه مه ورکوئ. د کورنۍ غړو ته وخت ورکړئ. دا به ومنو چې د 21مې پیړۍ ژوند خورا مصروف ژوند دی، مګر دومره مصروف باید نشي چې تاسو خپلې کورنۍ ته وخت ونه لرئ. که په دنده، زده کړو او یا بل هر مصروفیت بوخ یې، د خپلې کورنۍ وخت مه خورئ. له خپلو اولادونو، ورونو، والدینو او یا نورو غړو سره وخت نا وخت خبرې، کیسې او ټوکې وکړئ. په دې توګه هغوی ته اجازه ورکړئ چې تاسو وپیژنئ، او څومره چې د یو بل احساسات، علایق او نور مسایل پیژنئ، هومره یو بل درک کولی شئ او مینه مو ترمنځ ډیریږي.